روښانه افسانه ده. لږ پام او لږ توجه به ورته غواړي او صرف دومره وکړي چې کله یې هم اورئ او که څوک در سره نه صرف د یوې شېبې دپاره په پټو سترګو یې واورئ، سترګې ورته پټې کړئ او په غور سره یې واورئ. د دې منظرکشي، د دې منظر نګاري، د دې کردار نګاري چې پکې شوې ده یا کوم کردارونه دي چې پکې، نو هغه ځان نه په تصور کې راولئ، ډېر زیات خوند به ترېنه واخلئ. دغه افسانه ده ذهین افریدي د کتاب د تور سپین قیامتونه نه. که زه هم کتاب یې رالېږلی دی خو لا تر اوسه ما ته نه دی رارسېدلی، خو بیا هم دغه یوه افسانه یې رارسېدلې ده. د افسانې نوم دی د بیرو پاڼې. د بیرو پاڼې. په دې هیله چې ستاسو دغه افسانه خوښه شي د ذهین افریدي، ستاسو سره یې شریکوم، ستاسو پام او ستاسو توجه ورته غواړم. د شوره لارې د غره په لمن کې غوړېدلي غان ټول د مازدیګر په زیړبخن لمر کې د مستۍ نه پړک چاودل. کمرګونو په کمرو کې چاک زړونه اسمان ته داسې نیولي وو لکه پیتاوي ته ناستو لولکو لاسونه په دعا اوچت کړي. نری نری هوا ډکې مماڼې د فطرت په پرکې فلمن کې په داسې نزاکت ورو ورو شرنګولې لکه درخو د ادم خان رباب سوروي. او چاپېره غوړېدلو وښو دومره لوړ زونګي کړي وو چې د هوا په څپو داسې رپېدل لکه پښتانه زلموټي شمله په سر په اتن راوتي وي. د کمر په تیږو بهېدلې ګبین باندې راپنډ میږي کتار کتار په مړه ګېډه د کورونو په لور روانو. بختور بڼ کې راټولو چرچڼو څه داسې شور جوړ کړی و لکه د ټولې دنیا چرچڼې په واده راغلي وي او نسیم به چې هر مازدیګر دلته راغلو نو یو داسې کیفیت به په مخه یوړو چې د ویښته نه به یې مینه څڅېده. د رګ نه به یې لکه د رباب د تارونو نغمې وتې، که څه هم د وختونو کږلېچونو او کړاوونو یې مخ ګونجې کړی و، خو بیا به هم لکه لمر په آینه کې ځلېده او سترګې خو به یې دومره روښانه وې چې د ماضي ټول یادونه تصویرونه پکې په چورلکونو څرګند ښکارېدل. خو نن خو یې بیخي د مخ تاثراتو د ماضي ټوله کیسه کوله. هغه د هاسټل ژوند، هغه په ډایرې کې د ګلونو وچې پاڼې، هغه د سمندر په غاړه په شګو لیکلي د نومونو اولني حرفونه، هغه د نیمو شپو راغلي لیږلي پیغامونه، هغه وعدې او هغه قسمونه، هغه رنګونه بهارونه، هغه د پوهنتون په چمن کې ولاړه دنګه ګوره ماموره ونه، هغه ونې ته په واده راغلې د ټولې دنیا چرچڼې، او د چرچڼو په چغار کې لکه د خارو خوږ پوست غږ. نسیمه، زما د چرچڼو چغار ډېر خوښ دی. نسیم که څه هم مصور نه و، خو د نغمې غږ د هغه په ویښته کې رګ کې ذره کې داسې ننوتې و چې یو داسې تصویر به یې ترې جوړ کړی وي چې د رنګونو ښاپېرو د جنت د حورو سردارو به ګوتې پرې کړی وي، خو افسوس چې د غږ تصویر نشي جوړېدلی. او شاید همدا وجه وه چې د نسیم په آینه مخ به نری خړ ګرد راخور شو.
نغمه ودرېدو لمن به یې داسې وڅنډله لکه د ماضي یادونه ورپورې نښتې وي، لکه د ماضي درانه درانه خوبونه ترې څنډوي، لکه هغه د پوهنتون لوړه دنګه ګوره ماموره ونه ورپورې چا تړلې وي او په هغه ونه کې په واده راغلې د ټولې دنیا چرچڼې او د واده د ټکي سره به د نسیم ګونجه ګونجه مخ نور هم وختونو ګونجه ګونجه کو. د نسیم او د نغمې د ارمانونو ټالونه پخوا وراسته شوي وو، لړۍ لړۍ تلي وو، خو د مینې مزه یې اوس هم کلک تړلی وو. هره ورځ به یو بل ته پیغامونه لیږل، یوې لحظې ته یې هم یو بل د زړه نه نه شو ایستلی. که څه هم مودې اورېدلې وې د دواړو سرونه سپین شوي وو، مخونه یې ګونجي شوي وو، د نمسو خاوندانو خو په زړونو کې مینه اوس هم تانده وه. اوس به هم د یو بل د نوم د اورېدو سره د دواړو زړونه درزېدل. اوس به هم دواړه د یو بل خطونه پیغامونو ته د انتظار په اور کې سوځېدل. د نغمې په ژوند کې د دنیا ټولې خوشحالۍ پرتې وې، خو بیا هم د هغې وجود د نسیم نه بغیر نیمګړی و. د هغې په وجود کې چېرته ډوبه یوه داسې خلا پاتې وه چې شپه ورځ به یې نسیم چغې وهلې او شاید هغې خلا به نغمه هره ورځ د پوهنتون چمن کې د هغې غټې ونې سوري ته راوسته. د نسیم زاړه خطونه به یې بیا لوستل او کله کله خو به د هغه د خطونو سره دومره تر لرې د ماضي په سفر لاړه چې بیخي به ترې د واپس راتلو لاره هېره شوه. همالته به داسې پاتې شوه لکه مات وزر مارغه د سیل نه پاتې شي او بې اختیاره به یې د خولې نه ووتل. نسیمه ما ځان سره کلي ته بوځه، کلي کې څه دي لیونۍ؟ لکه نسیم ځواب ورکړی وي. د نغمې په بدن به ټول ویښته ودرېدل. نسیمه ما ځان سره کلي ته بوځه، کلي کې څه دي لیونۍ؟ ته ولې یېرېږې نسیمه؟ د بیرو پاڼې به خورو که نه؟ ما له ځان نه مه بېلوه. یو ځل بیا نغمه د ځان سره وګونېده، خو دا ځل یې پرخه خوله په مخ راغله. بیخي وجود داسې یخ شو لکه ملامتیا په غېږه کې نیولې وي، لکه خپلې ماتې وعدې ترې چاپېره شوي وي، لکه خپلو ماتو لوظونو د ګریوان نه نیولې وي. نغمې ته هغه ورځ نیغه ودرېده چې هم د هغه ونې لاندې ورته نسیم په کوکو ژړل. ورته په خپو پرېوتو چې راځه ما سره کلي ته لاړه شه لیونۍ. ولې یېرېږې؟ د بیرو پاڼې به خورو که نه؟ خو ما د ځان نه مه بېلوه. خو نغمه هغه وخت د دنګو ماڼو دیوالونو ځان ته داسې راښکله لکه چې وچه پاڼه هوا په مخه کړې وي. د فریب په دام کې په دواړو خپو نښتې وه، د سترګو په ککو کې نوي خواهشونه دومره ټوکېدلي وو چې هېڅ هم ورته په نظر نه راتلل. نن د هغه دیوالونه نه پخه نشي راولی، نن هم په هغه دام کې ښکیل پرته ده، خو د سترګو په ککو کې ټوکېدلي د خواهشونو ګلونه یې هم پخوا رژېدلي دي او یادونه دي چې په زړه خولې لګوي. نغمې خپلې ټولې وعدې ماتې کړې وې، خو نسیم ورته کله هم ګیله نه وه کړې او نه یې چېرته د بېوفایۍ پیغور ورکړی و. او د نسیم په دې روی نغمه د تېرو 20 کالو نه حیرانه وه. د هغې په زړه کې په هر وخت راتلل که نسیم ما سره داسې کړې وې نه په خوله به مې خوړلې وې. خو دا ځل نسیم لکه مرور شوی و. 3 میاشتې لکه په اور کې په نغمې تېرې شوې، خو د نسیم یو خط هم رانغه. د یوې ورځې نه
بلې ته د نسیم ناکلاري زیاتې ده، لکه نسیم نغمه هیره کړې وي او یا خدای مکه نسیم نه زه به د نسیم نه مخکې کېږم. د دې خیال سره سمدستي به د نغمې د خولې نه بې اختیاره ووتل. چې څومره ورځې تېرېدې د نغمې په زړه کې د انتظار بڅرې لمبه کېدل او پوره کال پس د نسیم خط راغی. نغمه په سا راښکلو د هغه غټې ونې خوا ته راغله. په رپېدونکو لاسونو یې د خط لفافه پرانسته، خو لفافه کې د خط په ځای د بیرو پاڼې وي او د بیرو پاڼې. او نغمې یوه داسې چغه کړه لکه د 20 کالو زوړ د پیغور بل څه ورته چا په زړه کې مات کړی وي.